امریکا له تګ وروسته چین د طالبانو سره دوستۍ ته لیوال دی. د تیر کال د اګست په 15مه نیټه کابل کې د طالبانو له واکمنېدو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چین افغانستان ته ځانګړې لیوالتیا څرګنده کړې ده. د چین دغه لیوالتیا حتی د مخه تر دې چې طالبان واکمن شي هم موجوده وه، کله چې د تیر کال د جولای میاشتې په وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو د ملا برادر اخوند په مشرۍ یو 9 کسیز پلاوي د چین په شمال کې په تیانجین ښار کې سره وکتل. نو یو شمېر څېړونکو هغه وخت وویل چې دغه غونډه طالبانو ته د چین نږدېوالی او په نړیوال ډګر کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي نفوذ ښکارندویي کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دغه لیدنې کتنې وروسته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي وه چې ښاغلي وانګ هیله څرګنده کړې چې طالبان د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین ملي امنیت ته مستقیم ګواښ دی وځپي. د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش چې غوري سختدریځو مسلمانانو یې بنسټ ایښی د چین په شین ژیانګ ولایت کې د ختیځ ترکستان په نامه د یوه خپلواک دولت جوړول غواړي. د چین سربیره متحده ایالاتو، اروپایي ټولنه، برطانیه او روسیه هم د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش یوه ترهګره ډله ګڼي. سره له دې چې چین ادعا کوي په خپل بهرني سیاست کې د هیوادونو په داخلي چارو کې د نه لاس وهلو اصل پر مخ بیایي، له دې هم ډارېږي داسې نه چې د طالبانو مذهبي توب دغه ډله د چین په شین ژیانګ ولایت کې اکثریت میشته مسلمانانو سره نږدې نه کړي. هغه اندېښنه چې د چین کمونیست مشران یې د طالبانو د سختدریځې ډلې له پلاوي سره په یوه میز کېنولي دي. سربیره پر دې په تیر اکتوبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په دوحه کې د طالبانو د موقت حکومت له پلاوي سره په کتنه کې دواړو خواو تصمیم ونیو چې په کاري کچه کې یو میکانیزم رامنځته کړي او همداشان د افغانستان د راتلونکي لپاره د چین په انتظاراتو هم خبرې وشوې. ښاغلي وانګ وویل چې د چین په تمو یا انتظاراتو کې په افغانستان کې د یو پراخ سیاسي جوړښت رامنځته کېدل چې ټولې قومي ډلې پکې برخه ولري د کورني او بهرني معتدل سیاست پر مخ بیول دي. د دې جملې څخه د ښځو د حقونو ملاتړ، د اسلامي دولت یا داعش او ختیځ ترکستان د غورځنګ په ګډون د ترهګرو ډلو سره د اړیکو شلول او سوله ییز بهرني سیاست ته مخه کول په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو سره شامل دي. خو بیا هم د کارپوهانو په وینا بیجینګ د کابل سره په 2 اړخیزه دوستانه تعامل سره هڅه کوي د طالبانو له مقاماتو سره یو ښه کاري اړیکه ولري. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.